د صحابه کرامو مینه او محبت د الله د پیغمبر سره او د هغوی مبارکانو مشابهت د نبی کریم علیه الصلاة والسلام مبارک سره الله پاک ولې داسې د قدر په سترګه ورته وکتل. قرآن کریم غوندې عظیم کتاب در ورځ در آخرته پر دې شاهد دی چې الله پاک فرمایي زه د صحابو څخه راضي یم. لقد رضي الله عنهم اجمعین. د ټولو نه په هغو کې کم ټکي موجود و چې الله تعالی دومره د اعزاز په سترګه ورته وکتل. الله پاک دنیا هم ورکړه آخرت یې ورکړه. هغو کې دا ټکی و چې د الله د پیغمبر سره مینه درلوده، د الله تعالی سره مینه درلوده، د الله د دین سره مینه درلوده، تابعداري د نبی کریم علیه السلام او د الله د احکامو وکړه او د الله د پیغمبر صورت او سیرت او مشابهت اختیار کړ. یو نااشنا ټکی حکیم الامت لیکلی دی. وی الله پاک سیدنا موسی علیه السلام او هارون علیه السلام مبارک راولیږل فرعون ته، بجای د دې چې فرعون هدایت قبول کړي، ایمان فرعون راوړي. فرعون چې د دې په مقابله کې کم 80,000 جادوګران ودرول چې مقابله یې وکړي، هغو ته ایمان نصیب سو، یو نه بلکې 80,000 کسانو ته، او فرعون ته ایمان نسو نصیب. وجه په کم ځای کې و؟ ولې مشکل په کم ځای کې و؟ خبره څنګه رالیږل سوي هم د فرعون لپاره دي. وایي دوه ټکي ول. وجه په هغو کې دا وله چې هغه کسانو کم کسانو چې په مقابله کې د موسی علیه السلام او د هارون علیه السلام ولاړ وو، مشابهت یې اختیار کړی و د انبیاو. د الله پاک هغه خوښ ول، د دې شکل و شباهت یې خوښ و، ځکه الله هدایت ورته نصیب کړي. فرعون مشابهت نه و اختیار کړی. څنګه جامه چې موسی علیه السلام اچولې وه، څنګه لنګ او ایزار او پلان او پلان او څنګه شکل یې جوړ کړی، همدغه شانتې شکل هغه جادوګرانو میدان ته راغلل په مقابله کې. الله ته دا صورت لکه چې د الله د استازي په شکل دی خوښ شو، ځکه الله هدایت ورته نصیب کړي. یو د پاسه 80,000 دی او فرعون دغه شانتې نه وکړي. دویم ټکی الهی آتوینی ادب کی بی ادب محروم و گشت از فضل رب. خدای ادب را کړي، بی ادب د الله د فضل او د کرم او د رحم نه لري پاتې. فرعون ادب ندی کړی، د جادوګرانو د هغه موسی علیه السلام او د هارون علیه السلام ادب وکړي. د ادب په وجه الله د دونه انعام ورکړي، دونه اعزاز یې ورکړي، د الله رحم و کرم ورته وشو. الله د دونه لورینو او مهرباني ورباندې وکړه. څه چې ادب یې وکړي، د دې مشر هغه سپین ږیري ورته ویلې د جادوګرانو ته چې دغه چې موږ مقابله کوو دا دوه کسان، دا د دوه حالو څخه خالي نه دي، یا به د الله پیغمبران برحق یا به زموږ ستاسو په څیر کسان یي. که د الله پیغمبران یې نو تاسو یې ادب وساتئ. دونه ادب څه ادب وکړو، دونه ادب کې اجازه ځینې واخلئ چې تاسو مخکې غورځوئ او که موږ یې وغورځو. اجازت یې واخلئ. او که چېرته زموږ په شیر کسان یي نو ادب خو د سړي نه څه نه کمیږي. که چېرته انبیا د خدای وي دا به زموږ د دې طرف دعوت اول چې ادب یې وساتي، الله رب العزت هغو ته ایمان ورته نصیب کړي. فرعون ادب نه درلود. زما قدرمنو مسلمانانو، خبره د مشابهته پورې ده. نبی کریم علیه الصلاة والسلام مبارک سره صحابه کرامو دومره مشابهت اختیار کړی چې بالاخره یو کس برالی چې هغو به نه پېژندي د الله پیغمبر، نو هغو ته به د پوښتنې ضرورت پیدا شو چې په تاسو کې د الله پیغمبر کوم یو دی. هر صحابي ته چې به یې کتل هغو به در خپله واسه پورې در حد امکان در حده پورې ځان د نبي کریم سره مشابه کړی. سر به یې غره کم، مبارکه ژیره به یې غره کم، جامه به یې غره کم، لباس به یې غره کم، ناس به غره کم. هر یان به پاتې شوي چې په دې کې د الله هغه استازي کم یو دی. له دې وجې بیا صحابه کرام راولاړ سوه. د نبي کریم علیه السلام لپاره یو چوبوتره یعنې تونګاچه چې موږ تاسو ورته وایي، تونګاچه یې جوړه کړه چې د الله پیغمبر په هغه باندې ناست دي چې راتلونکي سړي ته معلومات ولګېږي چې د الله پیغمبر دا سړی دی، چې بیا د پوښتنې ضرورت پاته نه شي. د صحابو دومره مینه ورسره وه. یو صحابي رالی ورته ویې فرمیل ای د الله پیغمبره قسم درته اخلمه
موږ چې کله کور ته ترایات سي نو طاقت مو نه کېږي چې در څو پورې ترار نه سو او تا ونه وینو که راسو ته په کور کې یا په بل ځای کې نو موږ ستا په لار کې ودرېږو څو چې ته راووځې او موږ تا ووینو په تا مې سترګې ایښې سي بیا زموږ اطمینان وسي بیا موږ ته زموږ حال ښه اوس ماته یو پریشاني دا راپېښه سوې د زړه کې مې دا سوچ راګرځي یاره که چېرته الله ربالعزت موږ ته جنت راکړي په جنت کې ستا د رتبې او زموږ د رتبې خو د ځمکې او د اسمان فرق دی په جنت کې به ستا دیدار کېږي که یا ستا ملاقات چې صحابو دومره مینه ورسره درلودله قرآن کریم کې الله ربالعزت جواب ورکوي المرء مع من احب سړی به په ورځ د آخرت د هغه چا سره له چا سره چې مینه او محبت دي که د نبي کریم علیه السلام سره زموږ مینه محبت ولی نو بیا د نبي کریم علیه السلام دا دومره لوی عزت یا دا دومره لوی سنت دا دومره لوی نشانه د اسلام لکه د ژیرې چې حکم یې په اسلام کې د وجوب دی ته به خامخا پرېږدې مسلمان به ژیره لري دا به موږ ولې کله کولی او د سیکانو په شان باندې مې دومره غونډ بریتونه ولې پرېښودلی خو نبي کریم علیه السلام د دې برعکس هم حکم راته کړی دی او هم د نبي کریم علیه السلام مبارک د دې برعکس د دې برخلاف د هغه عادت او طریقه او صورت هم و ژیره مبارکه غټه کړې وله او بریتونه یې کشني کوله ما ورته ولې پر چپه خوا راخطا سوي لدينا دا معلومیږي چې زموږ د الله د پیغمبر سره مینه محبت نشته امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه فرمایي یو که سړی په هوا الوتي په اور باندې ګډېدي د اوبو په سر باندې ځغاستي خو چې هغه د شریعت او د نبي کریم علیه السلام د سنتو برخلاف وي دا ولایت نه بلکې استدراج دی لبې نه منې په ولایت په دې خاطر باندې زما قدرمنو مسلمانانو د ولایت لپاره یو دا شی شرط دی چې ته د الله د پیغمبر نقش او صورت خندې جنید بغدادي ته یو کس راغلی 10 کاله ورسره تېر کړل 10 کاله ما بعد ځینې ځي نو هغه ورته ولې ځې ورته صاحب په 10 کاله کې مې کرامت نه درنه ولیدي هغه ورته نیکبخته ته ودرېږه سر خلاص که خبره واوره آیا په دې 10 کاله کې تا له ما څه یو خلاف شریعت کار یا خلاف سنت عادت یو کار لیدلی دی هغه ورته نه وایي در دې نو بالا لوی کرامت څه شي کېدلی شي در دې بالا لوی کرامت څه شي کېدلی شي نبی کریم علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي لا یؤمن احدکم حتی یحب حتی اکون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین چې زه در څو پورې هغه وخت پورې کامل مؤمن په تاسو کې څوک نشي جوړېدلی چې در څو زه ورته محبوب سوی نه یم تر اولاد تر مور و پلار تر اقرباو حتی چې تر ځان هم یو صحابي دی د حبشې اوسېدونکی د هغه مبارک دا سر پیچلی چې هر څونه یې ژمونځ کوي هر څونه یې کوشش وکړي په دې سر کې هغه لار نبي کریم علیه السلام ایښتلې وه هغه نه وتل یو ځل ناست دی په دې سوچ فکر کې دی یاره زه به دا لار سره کوم جوړم چې د الله د پیغمبر په شان مې سر سي نو اور باندې بلایي په اور چې کوم ورلړونی د اوسپنې یا دغه رقم ورلړونی چې دا ورلړی نو تک سور سوی دی د اوسپنې تشکیر ورته پروت دی یا تشکیر تاسو ورته وایي دغسې د اوسپنې یو اله ورته پرته ده یو شی ورته پروت دی دا په دې اور کې تک سور سوی اخر ته دا په دې سر په دې مابین ولګوي راکشه کې د بېشتانې په وسوځل د دغه ځای پورې د تاریخ لیکلی دی داسې مینه او محبت د هغو خلکو ورسره زما او ستا په شان باندې نه در نبی کریم علیه السلام ځان قربان کی اولاد قربان کی آل قربان کی هر څه قربان کړ علما لیکي د نبی کریم علیه السلام په ټولو ملګرو کې ژر خریلی نه و تاریک الصلات نه زما استاد المانځه سره کوم حال دی او د اسلام د دې عظیم نشانی سره کوم حال دی د انبیا څه چې راغلي دي د آدم علیه السلام نه راواخله بیا تر د اخر نبی پورې چې نبی کریم علیه السلام مبارک دی یو نبی بیژرې دنیا ته نه دی راغلی او نه علما فرمایي دغه په ملګرو کې څوک بیژلو نبی کریم علیه السلام مبارک ته 2 کس رالل قیصر یا قیصرا ورته راستولي وله چې ورسې دغه کم سړی چې دعوی د نبوت کړې ده الله حیاذ بالله دا مال راوړ هغه 2 کسان چې رالل هغه بریتونه غټ کړي وو ژیرې کلي کړي وي لکه څنګه چې موږ تاسو نبی کریم علیه السلام چې داسې ورته وکتل ورته پام سو آینده لپاره هغه کسانو ته هم نه کتل چې بې ایمانه والایمان له تر اوسه نه راوړي ته چې د ایمانداري دعوه کوې
او خبرې پر بل هغه کس باندې روانې دي الله دې موږ ته هدایت وکړي قربان دې سم زما د سترګو توره زما د زړه سره الله رب العزت موږ ټولو ته هدایت وکړي د آینده لپاره راځي چې توبه وباسو د نبی کریم علیه السلام صورت او شباهت الله ته خوښ دي الله ته خوښ هغه اعمال د الله پیغمبر ته وښودل چې د الله خوښ ول یو قرآن هغه دی چې موږ تاسو وایو علما فرمایي دویم قرآن عملی قرآن او نبی کریم علیه السلام د قرآن د الله ټول احکام د الله د خوښې طریقې ټول عملی کې خلکو ته وښودل یو مور به په دروازه کې بناسته و یو لوی عالم و هغوی به سبقته تېرېدم وایي دې ښځې به له ما سره دومره مینه محبت کوي چې یو څه به یې پټ کړي او ماله به یې راکړل یو ځل مې پوښتنه جوړه کړه چې موره د ډېره ټیمه زه ګورم تا ماله څه پټ کړي او دونه مینه محبت دې درسره ولې څه شي وجه څه شي وایي دې راته ویله چې بچی ته زما بچي ته ډېر سوی زه چې تا ووینم هغه له ما نه مسافر دي د هغه مینه مې په تا باندې ماپتېږي هغه ته ډېر سوی یو سړی د الله رب العزت د الله پیغمبر الله ته ډېر خوښ و محبوب د نبی محبوب د الله حبیب الله ته د الله پیغمبر ډېر خوښ و یو سړی چې د الله د پیغمبر په شکل او په صورت او په سیرت او په عادات او په اخلاق باندې ځان منزین کړي نو الله ته ډېر خوښیږي فاسقان الله ته خوښ نه دي الله نارینهو ته ښایست په ږیره ورکړی دي زنانهو ته ښایست په سر باندې ورکړی له دې وجې نه د زنانهو سر مخ خریل ناجایزه دي او د نارینهو ږیره خریل ناجایزه دي نو چې تاسو داسې کوئ چې دا ږیرې خرئ نو خو د دې زنانهو سر هم ورته وخرایست